ښکلې به بلا وي په جهان خو داسې نه، زه هم ډېره سینو ما ارمان خو داسې نه. ته مې په زړګي کې داسې ښخ یې لکه غر، ته مې په زړګي کې داسې ښخ یې لکه غر، نور ښکلې به هم وي په ما ګران خو داسې نه. بیا بسین صاحب په دوو شعرونو مې سلامونه واخلئ ملګرو. نن در سره د ښکلا مازدیګر پاڼې نه مخاطب یم. ملګرو نن د ښکلا مازدیګر پاڼه په خپل کلي کې خوږ ملګري ګران ملګري حسیب حمید صاحب سره دی چې ډېر ښه غزل لیکي، ډېر ښه شعر لیکي. نو ډېر وخت نه خلو حمید لړه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شو. حمید لړه سلامونه. وعلیکم سلام قربان صاحب، ډېره مننه د توسې د واخرو کولو، ډېره مننه. حمید لړه کومې جرګې سره تعلق لرئ؟ جرګه خو قربان صاحب د صدیق پښتو ادبي جرګه دې سره بس تګ راتګ کوو، ډېر هغه شپې ژوه کوله مو وشو، بس دې جرګې سره مو تګ راتګ کېږي. غزل یا یو غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې دلته کې څرنګه په چا باندې باور وکړمه، دلته کې څرنګه په چا باندې باور وکړمه، دلته مې هر سړی ملګری د ماپاده پورې، دلته کې څرنګه په چا باندې باور وکړمه، دلته مې هر سړی ملګری د ماپاده پورې. او بدبختي نه ده چې د خپل تاریخ نه نه یو خبر، بدبختي نه ده چې د خپل تاریخ نه نه یو خبر، د ازادۍ په نامه ځو اسلام آباده پورې. دا 14 اګست بدبختي نه ده چې د خپل تاریخ نه نه یو خبر، او د ازادۍ په نامه ځو اسلام آباده پورې. ټولو خبرو نه دجار شوم درته غوږ غوږ یم، ټولو خبرو نه دجار شوم درته غوږ غوږ یم، ټولې خبرې دې منمه خو تر حده پورې. او غزل دا چې زما په سترګو کې سوالونه دي چې بیا ونشي، زما په سترګو کې سوالونه دي چې بیا ونشي، او اشنا د اوښکو بارانونه دي چې بیا ونشي. څه په چلول مې کړه راټوله څه خورا زندګي زبیره، څه په چلول مې کړه راټوله څه خورا زندګي، او د ستا په سترګو کې ستونه دي چې بیا ونشي. څه په چلول مې کړه راټوله څه خورا زندګي، د ستا په سترګو کې ستونه دي چې بیا ونشي. او ځان دې رنغښتې سر تر پایه دې د تلو په صدر، ځان دې رنغښتې سر تر پایه دې د تلو په صدر، څه دي دا څه ملاقاتونه دي چې بیا ونشي. ځان دې رنغښتې سر تر پایه دې د تلو په صدر، څه دي دا څه ملاقاتونه دي چې بیا ونشي. او په سرو سرو سترګو جړوي د پښتنو اده کې، په سرو سرو سترګو جړوي د پښتنو اده کې، په وطن ختم را جنګونه دي چې بیا ونشي. او راځئ چې ټول ورته ملا وتړو شریکه باندې، راځئ چې ټول ورته ملا وتړو شریکه باندې، بیا د نفرت بوټي زرغونه دي چې بیا ونشي. مننه. راځئ چې ټول ورته ملا وتړو شریکه باندې، بیا د نفرت بوټي زرغونه دي چې بیا ونشي. او تر دې مې ټوله په ځان یوړه خو به غیبه شمه، تر دې مې ټوله په ځان یوړه خو به غیبه شمه، را بندي شوي ډېر شکونه دي چې بیا ونشي. تر دې مې ټوله په ځان یوړه خو به غیبه شمه، را باندې شوي ډېر شکونه دي چې بیا ونشي. په ډېرو سختو رسوي سړی تر سپینو ویښتو، په ډېرو سختو رسوي سړی تر سپینو ویښتو، او څومره عجب ضرورتونه دي چې بیا ونشي. او په ډېرو سختو رسوي سړی تر سپینو ویښتو، څومره عجب ضرورتونه دي چې بیا ونشي. هسې ته څه وایې همیشه تا ته څنګه ښکاري، هسې ته څه وایې همیشه تا ته څنګه ښکاري، یار په دیوال یخې ګلونه دي چې بیا ونشي. کوم یو؟ بل غزل د زبیر صاحب په فرمایش ته، خو هغه نه مخکې 2-3 شعرونه چې داسې بې سره بې اختیاره زندګي نه کوم، داسې بې سره بې اختیاره زندګي نه کوم، د لوږو تندو نه تمرم خو غلامي نه کوم. او زړه مې په خپلو آباد کړی دی آباد د ژوندون، زړه مې په خپلو آباد کړی دی آباد د ژوندون، په ځان د سر د پاکولو آبادي نه کوم. او داسې د سپین کا زړه او ذهن را پیرزو کمینه، داسې د سپین کا زړه او ذهن را پیرزو کمینه، لکه چې ما درته سپین کړي دي ټګي نه کوم. مننه. چې داسې د سپین کا زړه او ذهن را پیرزو کمینه، لکه چې ما درته سپین کړي دي ټګي نه کوم. او غزل دا چې عجبه نه ده
چې په ننګ د چا ستاینه کوي واه عجبه نه ده. عجبه نه ده چې په ننګ د چا ستاینه کوي دې ته به هم د ډېرو سختو ازموینه کوي واه عجبه نه ده چې په ننګ د چا ستاینه کوي او دې ته به هم د ډېرو سختو ازموینه کوي له ما نه سوځې که په وړاندې تګ مې نه یې خوشحال زه چې خبره کوم ته پکې غندنه کوي واه ډېر له ما نه سوځې که په وړاندې تګ مې نه یې خوشحال زه چې خبره کوم ته پکې غندنه کوي او په سرو مې متله ځا خیر ده خو بې قدره نه یم قربان صاحب واه په سرو مې متله ځا خیر ده خو بې قدره نه یم په تا پوهېږم چې په کوم انداز څېړنه واه کوي واه ډېر په سرو مې متله ځا خیر ده خو بې قدره نه یم په تا پوهېږم چې په کوم انداز څېړنه کوي او د مرګ مې نورې طریقې شته په اسانه مرمه واه د مرګ مې نورې طریقې شته په اسانه مرمه خو رنځوي مې چې په ده حال مې ستنه کوي واه واه ډېر ښه بیا مننه د مرګ مې نورې طریقې شته په اسانه مرمه خو رنځوي مې چې په ده حال مې ستنه کوي او زه د ملکونو په ځای زړونه درته پته کړمه واه زه د ملکونو په ځای زړونه درته پته زه د ملکونو په ځای زړونه درته پته کړمه خو شرط یې دا دی که ته ما سره مننه کوي واه واه ډېر بیا واه مننه زه د ملکونو په ځای زړونه درته پته کومه خو شرط یې دا دی که ته ما سره مننه کوې او درته لوګی یمه قربان شم خو مخصوص دې نه یم درته لوګی یمه قربان شم خو مخصوص دې نه یم هسې په ما پسې زما د ذات کتنه کوې دا دې زما ملګرو ته ډلې درته لوګی یمه قربان شم خو مخصوص دې نه یم هسې په ما پسې زما د ذات کتنه کوې او ته چې د بل له شرمه راشې وایې حال څنګه دی ته چې د بل له شرمه راشې وایې حال څنګه دی چې ساره ونه کې که داسې مې پوښتنه کوي مننه ته چې د بل له شرمه راشې وایې حال څنګه دی چې ساره ونه کې که داسې مې پوښتنه کوي او سلام دې وکړو منظوري ده خو ارشاد مې دا دی سلام دې وکړو منظوري ده خو ارشاد مې دا دی او غلې به ښه وې که د غم راته بلنه کوي سلام دې وکړو منظوري ده خو ارشاد مې دا دی غلې به ښه وې که د غم راته بلنه کوي او دا د کینا په زړه کې وګڼم که حسد به وي دا د کینا په زړه کې وګڼم که حسد به وي ما غورځوي په خپله ځې بره ختنه کوي مننه دا د کینا په زړه کې وګڼم که حسد به وي ما غورځوي په خپله ځې بره ختنه کوي جسیم صاحب هره خبره مې په زړه باندې اره اره کي هره خبره مې په زړه باندې اره اره کي هره خبره په والله ډېره ازغنه کوي هره خبره مې په زړه باندې اره اره کي هره خبره په والله ډېره ازغنه کوي او همیش هر څه در په دو کړي دي بدبخته یاره همیش هر څه در په دو کړي دي بدبخته یاره او همیش له راشه څه له نورو نه غوښتنه کوي مننه ای چې همیش هر څه در په دو کړي دي بدبخته یاره همیش هر څه در په دو کړي دي بدبخته یاره او همیش له راشه څه له نورو نه غوښتنه کوي